نن به په تاسې باندې د ویش بازار رنګارنګ توکي په تاسې باندې به ووینو. چلي خونه نوي ماډلان داسې په 3000 په 3500 دا رقم چې دا هم د کور د ضرورت لپاره هغه مهم اجناس. ما درته ویل یو مور و پلار نشته، نور هر شی شته. دوه دانې په څو؟ دوه دانې دوستانو دغه په 1000 افغانۍ. 1500 افغانۍ جوړه. دروغه سره پرې وه. نو زه راغلی یم چې د کور دپاره یوه دانه اوتو او یو دانه کړایي م رانیسمه. نو دا خو نو ته چې راته وویله چې ولې یو شی مې نه رانیسې، دا دې ما رانیوی. والله نن راغلي یو دغه ورورو د خوشبوداره ځوان سره ویش ته موږ ولې یو شی مې به رانیسو. ښه دی. السلام علیکم عزیزانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ تازه تکړه صحتمند به یاست. دا دی د خیر سره نن به په تاسې باندې د ویش بازار رنګارنګ توکي په تاسې باندې به ووینو. دا چې رنګارنګ توکي څه شي دي، څه شي شته، دا په دې کوڅه کې شته او زه یوازې نه یم. تاسې وینئ رفیع الله خان هم راسره دی او تر څنګ یې ماما شرور او خوشبودار دوی هم راسره د خیر سره تاسې ته یې ولاګ جوړوو چې هغه اړتیاوې چې تاسې په ورځني ژوند کې ورته لرئ، هغه مثلا د کور برقي وسایل دي، مختلف اجناس دي، هغه ټوله په دې بازار کې شته. تاسې کولی شئ چې د دې ځای څخه ترلاسه کړئ. رفیع الله خانه ستړی مه شئ. مننه بارک صاحب، خیر اوسه. یو خاص سلام د هېواد چینل درنو لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او صحتمند اوسئ. مننه، ژوندی اوسئ. شروع به د دغه ځای څخه وکړو چې دلته دا ټلیفونان خرڅېږي. صحیح ده، ولې نه بارک صاحب. و بس وروره چې څه خوښ شئ به لازمه خوښ دا ټلیفونان به در باندې ووینو. نو دغه دلته ډېر موبایلان شته چې مختلفه دي. دا وګورئ هر رقم شته، معنا بې چیکه دي ټوله. چیکداره هم شته چې چیکه یې درته دا آیپیډ دی، د ایفون کمپنۍ دی. دغه هم شته دلته. دا په څو دي؟ دا په څو دي معنا جوړه؟ ښه جوړه د 3000 افغانۍ. دا د دوستانو مختلفو ټلیفونان شته. دغه ځای څخه نیولې دوستان در هغه ځایه پورې په څو جوړه؟ 1500 افغانۍ. اوغه چې تاسې وینئ یارانو، 1500 افغانۍ جوړه. دروغه سره پرې وه. صحیح. ته ودرېږه چې حاجي اغا همدا دې روغبړ ورسره وکړه. حاجي اغا ستړی مه شئ. ښه یاست، په خیر یاست، خیرات دی، شپه ورځ مو په خیر تېرېږي. سلامات اوسئ. نن څنګه راغلی د خیره؟ والله نن راغلي یو دغه ورورو د خوشبوداره ځوان سره ویش ته موږ ولې یو شی مې به رانیسو. ښه دی چې یو شی مې رانیسو. مننه. درځئ چې مخ ته ځو د خیره سره. دوستانو مخ ته به ولاړ سو. دا بازار دی. نو درځه رفیع الله خانه. دا به په تاسې باندې وینو یارانو. دغه د یو بل ورور هم دلې ناست دی چې دی هم دغه ټلیفونان جوړوي دي. جوړه په څو؟ ښه دغه جوړه په 1000 وه بې چیکه. او دا په څو؟ دا جوړه په 600 افغانۍ د ټوله سټارټ کېږي. دا یعنې معنا چالان دی دوستانو. فقط چارجونه یې نور چالان. دغه دی. نو یارانو بیا ونه وایاست چې د بولدک دا ټلیفونان مو راباندې ونه لیدل د ویش. دا په چیک جوړه په 1000 افغانۍ. دا کوم ټلیفونان دي؟ اوهو دغه دی S5. دوه دانې په څو؟ 2 دانې دوستانو دغه په 1000 افغانۍ. دغه دواړه مثال په 1000 افغانۍ تاسې ته درکوي. دا په چیک دي، دا دې لګېږي تاسې وینئ. څنګه؟ امارات پاکستان نور هم چنې وو. وایي چنې معنا وولی سي وخت نه وخت. دا کومه کوڅه ده؟ قدرت الله افغان او د ټایپو منډۍ. د ټایپو منډۍ پای علاقه. او قدرت الله افغان کوڅې ته مخامخ دغه ځوان ناست دی. بیا خپله وینئ پېژنئ. مننه، تشکر. مخ ته ځو. دلته هم دا دی موبایلان هر شی شته دوستانو. مخ ته به ځو، مختلفه توکي خرڅېږي، هغه به در باندې وینئ انشاءالله. دا بیا MP3 دي، چارجران، ګوشکې، وایرلیس ګوشکې، هر شی پیدا کېږي. دا دی. مخ ته ځو دوستانو. دا یو د ټلیفونانو دوکانونه دي. دلته چې خرڅېږي دا دی. دا بیا دا دی لایټونه دي، ګروپان دي د ډکور دپاره. دا دی یو بل ګروپ دی چې مثلا په
ښه دا پکښې کې دي دا زه فکر کوم په لمر باندې چارچېږي او بیا د شپې لګېږي داسې یو ترتیب دی دا هم ګروپونه دي نو داسې کوڅې دي د ویش ته تاسې نه دي لیدلي دا دې ویې ګورئ بیا به مو ارمان پر زړه نه پاتېږي مخ ته ځو راځئ چې مخ ته ولاړ شو خوشبودار ځوان خو نو اوغه دی روان دي او دلته دوستانو دا چشت رفیع الله خانه بوټونه دي اوهو دا خو ښه شیان دي وله هر شی دا دی سته دلته دا بیا کوټونه بوټونه دغسې شیان سته راځئ چې مخ ته ځو مخ ته به ځو دلته هم دا دی دلته هم دا مساج ماشین دی دا مساج ماشین دا څه دی د مساج ماشین د پښو دپاره د نس ماشینان نه دی د نس ته نه دا امپتریان شیان دي بوټونه دي دا ګروپان دي نو دوستانو زه راغلی یم چې د کور دپاره یوه دانه اوتو او یو دانه کړایي م رانیسمه ځکه دا شیان راباندې ایښي دي ستړی مه سې ستړی مه سه ورور په خیر یې صحت ښه دی غمره کو نوم دی نوم یې مجیب الله دی مجیب الله خان اوتوان راوښیه ته راسه چې اوتوان وګورو دوستانو چې څنګه اوتوان لري دا په څو دی دا په څو دی دا ستۍ دپاره په 1200 افغانۍ دا په 900 افغانۍ او دا په 800 افغانۍ ښه دغه به وګورو دوستانو تېره واخه دا یو دانه یې خلاص کړه چې ویې ګورو چې دا څنګه دی دا به وګورو ښه دی چې دغه اوتو وګورو بیا به وروسته قیمت سره به دغه دا اوبه والا اوتوګان دي اوتوګان دي بخار هم کوي اوبه هم پاشي بغیر له چنې نه سوه زما دپاره ستا دپاره بغیر له چنې نه سوه چې چنه ووایې بیا په 1500 دي ښه دا ښه شی دی ښه شی دی خوندور شی دی خپله مې شناخته ورته ورکړی دي استعمال کړی مو دی ډېر ښه شی دی ښه مننه بس دغه اوتو صحیح دی نو چې دی وایي ښه شی دی نو موږ د ده په باور باندې دا ښه څه کم یو رفیع الله خان ښه حاجي صاحب ډېره مننه بل شی به در پیدا کوله شکر خدای دې غم راکوه دا اوتو به دوستانو ځینې واخلو بیا به ورسو نور شیان هم شته دلې د مساج دپاره مختلفه توکي شته ډېر جالبه شیان شته نو دا بازار دی نو خامخا یارانو هر رقم شیان شته دغه چش دی دا چش دی دا بیا مساج دی دا د بدن لپاره دی دا خولې بدلېږي شپږ رقمه خولې لري فیزیوتراپي مساج دی د ډاکټران یې وړي اکثره وخت ښه شی دی ډېره مننه سلامات سوداګر د مساجونه دي داسې به وګورو دوستانو هر رقم شی کې شته مساج هم کې شته ماشینان د ژرې هم کې شته دغه چش دی دا بیا بلډ پریشر ماشین دی د فشار اله ده دا په څو فشار اله ده دا ستۍ دپاره په 600 افغانۍ ډیجیټل ده ګران دی بیخي ګران دی یار ارزانه دی خیر ستۍ دپاره 1500 خیر بیا به وګرځو بیا به راسو ځکه نور شیان کړایان څنګه لرې کړایان نه لرو هغه لوړ پیدا کېږي ښه شی زه وبګرځو ډېره مننه خدای دې وسات مننه دوستانو زه مخ ته دوستانو بیخي جالبه شی دا وګورئ کالو ماشین دی دا کشنک دا په موټر کې مې شوی سي وخت نه وخت چې هر ځای م په کار سي ملګرو دا دغسې ماشین دی کشنک دی یوه جوړه کالي پرېولي د خپلو اولادو دپاره کولی سي چې رانیسي دا هم د لیزه به څو دی په 1100 ښه چنې باندې په څو دی په 300 افغانۍ ودرې چې رفیع الله جوړه که دانه یو دانه یو سیټ هغه 3 ګیلاس سره یو ترموز نور ټوله جوړه خرڅېږي نو مخ ته ځو مننه بخښه دی وروره خیر است تشکر مخ ته ځو چې شش نور شته عطرونه دي مختلف عطرونه دي په هغه دغه کې او دلته بیا لوښ خرڅېږي دا لوښ دوکان دی هر رقم لوښ شته یو مور پلار نشته نور هر رقم پیاله او غاب او کاچوغ او کیسې شته ملګرو دلته هم هر شی خرڅېږي او انګدستې دي او مختلفه توکي دي ساکټې ماکټې دغه ډرای هیر دی هر شی شته نو د ویش بازار دی مختلفه توکي پکښې پیدا کېږي د ملا کمربند رفیع الله دغه دی د ملا کمربند ته غوښتي دا د مساج دپاره دی او ګرمیانې دي هر شی شته درځئ چې مخ ته ځو
دلته بیا بستې خرڅېږي. بستې نه دي د سفر دپاره چې تاسې بستې غواړئ، بیکونه دغه رقم بستې او بیکونه شته. دا ټول کنټینري دي دوستانو. نوي هم شاید پکښې راسي. دغه دی وایي ښه شی هلته ستا حاجي صاحب وایي. ښه ورسئ وارې به ورسه خواته دوستانو. دغه دی دا هم ښه شی. دا حاجي صاحب دا په څو ده بسته؟ دا بسته تقریبا په دغه ده په 1100 افغانۍ. 1100 افغانۍ ده. دا ټوله کنټینري دي نو اوه؟ او کنټینري. مختلفه بستې مختلف شیان شته. ګرځو به د ویش دغه ښایسته بازار به په تاسې باندې وینو. بیا هم رنګارنګ توکي شته. که چیرې موږ په مخکني ولاګونو کې په تاسې نه یې لیدلي، نن یې په تاسې باندې وینو. دا ته د دکاندار وروره؟ دا ته دا کړایان په څو دي؟ کړایي ناسوزه دی؟ ښه ټول ناسوزه دي؟ بخاریان هم شته دلې. چایبران دي رقم د چایبران په څو دي؟ چایبران کې فرق کتل شي به دا په څو دی؟ دا په 600 افغانۍ. دلته بیا یخچالونه دي، د کالو ماشینان دي، واشنګ ماشین تاسې ورته وایاست. دا هم شته دلته. دا بیا هغه پیشني ماډل دی. دا په څو دي وروره؟ دا په 10000 افغانۍ. په 10000 افغانۍ. اوه کالي وچوي؟ اوه کالي وچوي پرېوي. اوبه په ځان کې تودوي. چشکي؟ په ځان کې خپله تودوي اوبه. اوبه په ځان کې تودوي. او دا یخچال په څو دی؟ دا یخچال به مو ګورو. دا یخچال 10000 افغانۍ دی یخچال. 10000 افغانۍ. اوه دا دی دوستانو په 10000 افغانۍ د یخچال. دی بیا کومه خوبایي لري؟ آیسکریم جوړوي؟ یا آیسکریم نه جوړوي. نور مخته ستا دا به هم راسي چې ویې ګورو. دا نور دي بېلابېل یخچالونه دي ستا دلې. مخته به ځو نور شیان هم ستا هغه به هم په تاسې باندې وینو. دا نو بازار دی د ویش رقم شیان ستا حاجي هغه به پسې ولاړ یخچال لږ چې رانیسي د خیره سره. دا ټول د کالو ماشینونه دي. مخته ځو نور شیان ستا هغه هر شی چې په مخه راځي در باندې وینئ دوستانو. پیچکشان، پمپونه، هر شی چې ستاسې په کار یې هغه هم دلې دا دي ستا. تاسې وینئ پانې مانې. دا هم بسکلان دي. بسکلان دي. ډېر خلک وایي ته دا دوستان ولې وایه؟ نو خو تاسې زموږ دوستان یاست، زما وروڼه یاست، زما خویندې یاست چې تاسې پروګرام ګورئ. دا بیا د ورزش توکي دي، پټې دي، باسکلان دي، چې نور څه سته هغه نو دلته مخ ته نه دي ایښي. وایي ته هم سړی ورک سي پکښې کې. ډېر شان شته. چا زړه غواړي چې هر شی رانیسي ځان ته د سپورټ دپاره به. خو زه پټان ته وایم چې ودانه باسکل باید ته ځان ته برابر کړې د خیره. دا هم د کور د ضرورت لپاره هغه مهم اجناس دي. مثلا چې تاسې ضرورت ورته لرئ هغه دیګ بخار دی. چې دا دیګ بخار په څو دی؟ دا په 1100 افغانۍ. دا ولې داسې ګران دی؟ دا خلاص دی. جاپانۍ شی دی. جاپانۍ دی. ښه غټو کوچني فرق نه کوي؟ یا کوي. ښه غټې بیا ګران دي.
غاښونه 1500 ولسه ښه چای بران هم شته چای بران په څو دي ته نرخ دغه ځای راته وایه درته کوم ترموزان چای بران مختلف شیان شته د برق دپاره چې په برق باندې کولی شي چای پخې کوي هغه هم شته دلې هر شی پیدا کېږي ما درته ویل یو مور و پلار نشته نور هر شی شته دا اوتوان دي دا اوتوان څومره ښه اوتوان دي دا په څو دي دا په 300 افغانۍ بیچیکه دي په 300 افغانۍ په 300 افغانۍ بیچیکه دي خو بیچیکه دي نو خرابه دي که نه خېلو دا بیا یو سل لس دي ښه زموږ ته برکو ته کار نه کوي او بیا نو صحیح او ته یو غږ وسول اله ما باسکل رانیوي ما هم په کلیپ کې راوله تر سجده ده باسکل ښه ښه یا ته دا ناره څنګه وکړې چې اله باسکل مې رانیوي نو دا خو نو ته چې راته وویله چې ولې یو شی مې نه رانیسې دا دې ما رانیوی نو زما یو کوچنۍ ورېره ده نو یتیمه ده د هغه دپاره مې یو کوچنی باسکل رانیوی الله دې خیر درکړي چې دې وایه 300 افغانۍ په څو په 1500 افغانۍ یو څه ښه زما دپاره زما او د ده دپاره پیسې مې دا جنا اخیستې دي پروا نه کړي څه به وختي راکړله 1500 افغانۍ مې ورکړې شیریني بل رانیسي به هغه شیریني سره وکړو ته راوړه کور ودان چای مو ډېرې څښلي دي وروره الله دې خیر درکړي دغه دی دا ښه جاپانی باسکل دی دته دې مبارک یو سټو سره ورکوم یو دانه تور پرنر سره ورکوم پروا نه پرونر څه شي دی پرنر تور پرنر نه دی خلک سپریږي هغه سره ورکوم هغه به څه رقم دی هغه بیا باره بیا وویني یاره واده دې راته کړی وای دا دی نو بس مخته ځو او دا هم باسکل دی باسکلان هم دلته پیدا کېږي دا وګورئ دا یا برکی دی دا برکی باسکلان دی دا ډېر شان شته دوستانو سړی ورک سي پکښې کې برکی جارو د کور هغه مهم شی دی چې ډېر ضرورت دی ورته په اوسني عصر کې دا برکی جارو دی د مختلفو کمپنیو دا شته مطلب دا چې په بولدک کې په ویش بازار کې ویش بازار د بولدک څخه مخته دی د باډر سره دی دا هم دلې شته موجود دی پټې دي هغه دی پټې به وګورئ دلته چولې کړایان زما سره دا دی 2 دانې کړایان مې رانیول یو کوچنک او یو غټ ستړي مه سې وروره جوړه په خیر خیرات مرکو دی وایي چنه ما وواله چنه خو نو تی ګرده وي تی چنه سړی ګر سره راولي ما د وادي سیاره ښه دا چولې په څو دي چلی خو نو نوي ماډلان داسې په 3000 په 3500 دا رقم چې زوړ ماډلانو په 1500 افغانۍ په 1600 افغانۍ ځانه شی نشته چې معنا یو 1500 وي 1500 والا ستاغه کار نه کوي زموږ دپاره ښه شی نشته چې ارزانه او پمپونه هم لري پټان خو بیا ډېر موټر رانیولي ضرورت به ورته لري پمپونه والا ستا پمپونه هم په څو دی کښنک دا رقم په 1000 افغانۍ په 800 په 900 په 600 په شي کې فرق شته د موټر واګنر دی دا کمزوره پمپ غواړي دا کار به نور ته وایي کیسه درته وایم کمزوره غواړي وم کمزوري به نو په 900 دا رقم او چولې دغه په څو دي دا خو جاپاني دي ټول دا جاپاني دي ټول دا نوي ماډل په 3500 په 4000 ښه وتلې چله ده مصرف کې بیا څنګه دي کم مصرف دي د ګیس ته سرپوش ډیر کم مصرف دا خو نه ټایپو منډي ده دا د ټایپو منډي ده راسي یارانو دلې دغه چولې دا د کندلان وتوان هر شی شته مساج چوکۍ دا د مساج چوکۍ هم لري دی د مساج چوکۍ وروره دا ده چې کښېنې چاپي کوي دي بېشک نو کور ودان ډېره مننه مهرباني خدای دې غم راکړو سلامت اوسېږئ بس وخت نا وخت راځئ دلې دا سوداوي کوئ ځکه ښه شیان پیدا کېږي دلې جاپاني دا بیا د چوکیو دکانونه د چوکیو بازار هر رقم چوکۍ چې تاسې غواړئ پیدا کېږي په دې بازار کې
مختلفه چوکیانې د وړکتون دپاره د کور دپاره د ناستې دپاره د بانډار د سایې د لمر د ګرمۍ د یخ هره کم چوکۍ ستا وه دا دی مخ ته به زه نور شیان به هم د باندې وینو هره کوڅه ځان ته داسې دغه لري معنا دا کوڅه ګرده چوکیانې پکښې کې دي ګرده چوکیانې دا دي دا ورور یې جوړوي نورې مثلا بله کوڅه کې بیا موټرسایکلان دي بله کوڅه کې بیا باسکلان دي بله کوڅه کې بیا ټلویزیونان دي بله کوڅه کې بیا ټلیفونان دي نو داسې رقم بازارونه لري دا ځای په دې کې د سپوږمۍ ته کتل کېږي دلته دا دی رقم ټلیفونان شته اشه دا یو پوښتنه درڅخه کوم دا یو نیم ملګري وایي په تاله ټلیفونان شته ښه وایي درواغ وایي د ویش بازار شاید تاسې نه یې لیدلی دغسې کوڅې دي دا کوڅو کې بیا دا دوکانونه دي ټول کانټینران یې ایښي دي په کانټینرانو کې دوکانونه دي ټلویزیونان دي دوکانونه یې خلاص کړي نه دي اوس تازه دوکانونه خلاص شوي دي یا وروسته خلاصېږي دا ټایپو منډۍ ده دا دی دوستانو نورالو د ننه دلې اوس به تاسې دا روش وګورئ چې د مامک روش څنګه دی دغه روش دی د پسه د غوښو زما خو اوس لا واورته اوس روش دی او یوه دانه کوفته ده ورسره سلاد دی یوه سلاد دی دا دی ډوډۍ خوراله دا دی روش هم راورسېدی ماشاءالله دغه زما دی
دا ډېر ملګري سټین دا شان غواړي په بولدک کې په ویش بازار کې سټین دغونه ډېر سټینونه دي دا یا تریپاډ ورته وایي سټین ورته وایي تخنیک وسایل ګرده دا دلته شته هر رقم د تخنیکي توکي شته پلیسټیشن 3 په څو دی 2.5 افغاني پلیسټیشن 3 ایکس بوکس هم لري هغه په څو دی بچیک دی او بچیک بیا په څو دی ښه پلیسټیشن 4 هم لري ښه دغه یې دوستان چې در باندې ووینم دا د مختلفه شیان شته هر شی شته قدرمن لیدونکو هیله لرم چې د ویش دغه بازار مو لیدلی د بولدک البته چې موږ ولاړو زموږ مسؤلیت دا و زموږ خدمت دا و چې موږ ولاړو در بازاره پورې دغه ځای څخه مو ستاسو دپاره یو خپرونه جوړه کړه اوس مو ستاسو مسؤلیت دا دی چې دا خپرونه د خپلو قریبانو سره دوستانو سره شیر کړئ ویې ګورئ سبسکرایب یې کړئ چینل په خپلو قریبانو باندې تر بیا چې موږ داسې یو ښایسته بازار ته ځو یا داسې ښایسته پروګرام ستاسو دپاره جوړوو پر پاک او سپېڅلي رب مو سپارم ښه د مینې څخه ډکې شیبې ولرئ نن به په تاسې باندې د ویش بازار رنګارنګ توکي په تاسې باندې به ووینو چلی خو نو نوي ماډلان داسې په 3000 په 3500 دا رقم چې زوړ دا هم د کور د ضرورت لپاره هغه مهم اجناس ما درته ویل یو مور و پلار نشته نور هر شی شته دوه دانې په څو دوه دانې دوستانو دغه په 1000 افغانۍ 1500 افغانۍ جوړه دروغه سره پرې وه نو زه راغلی یم چې د کور دپاره یوه دانه اوتو او یو دانه کړایي م رانیسمه نو دا خو نو ته چې راته وویله چې ولې یو شی مې نه رانیسې دا دې ما رانیوی والله نن راغلی یو دغه ورورو د خوشبوداره ځوان سره ویش ته موږ ولې یو شی مې به رانیسو ښه دی